زه خو وایم چې درد دی او ته وایې چې څه خیال دی، بیا ګرمي ده د یادونو بارانونه دې شکال دی. زه خو وایم چې درد دی او ته وایې چې څه خیال دی، بیا ګرمي ده د یادونو بارانونه دې شکال دی. راځه ورک شو له موسمه ای ګلابه څه دې خیال دی. راځه ورک شو له موسمه ای ګلابه څه دې خیال دی. بې ساه شوي تصویرونه بې له تانه مې دا حال دی. بې ساه شوي تصویرونه بې له تانه مې دا حال دی. تنهایي مې راته غاپي په کوټه کې غال مغال دی. ورک شه عشقه څه آفت یې، ورک شه حسن څه جنجال دی. ستا پر شونډو پروت ګلاب دی، زما سترګو کې یو سوال دی. یو مومن دی بل مجنون دی، یو اجمل دی بل بریال دی، یو اجمل دی بل بریال دی. د مشرانو جرګې ټلویزیون قدرمنو او معزز لیدونکو سلامونه، ستړي مه شئ، وخت مو نېکمرغه، الله دې وکړي چې ټول برک روغ او جوړ اوسئ. قدرمنو لیدونکو، نن بیا ستاسو حضور ته، ستاسو چوپړ ته یو ځوان شاعر، لیکوال، همداراز تکړه ژورنالست راغوښتی دی. د سره به د دوی پر ادبي لاسته راوړنو باندې خبرې اترې کوو. همدغه راز په دغو ورځو کې نوی یو ښکلی کتاب هم له چاپه را بهر شوی دی. د خپرونې میلمه مو سیال یوسفي صاحب دی. یوسفي صاحب ستړی مه شئ، ابزار خپرونې ته بخیر راغلی. مننه، آباد اوسئ، خیر اوسئ. ډېره مننه. یوسفي صاحب، خپرونه به ستاسې د تازه کتاب چې نوی له چاپه راوتلی دی د پېژندنې سره پیل کوو. مهرباني. مننه، ژوندي اوسئ، آباد اوسئ. تازه کتاب نه پوهېږم چې تاسو سره لنډه رسېدلی، ډېر ژر رسېدلی تاسو. شالونه ولمه دی. دا د مکالمو ټولګه ده. دا د بېلابېلو اړخونو، یعنې د ټولنې بېلابېل اړخونه، دو افرادو ترمنځ بېلابېل اړخونه، د ژوند بېلې مرحلې، بېل دریځونه، د مینې نه نیولې تر ټولنیز ژونده پورې، د وطن حال، د دوه روحونو ترمنځ حال احوال، دا مسایل پکې دي. یو دوه کرکټر دي چې شالون دی او ولمه ده. د شالون ولمه مفکوره یا ایډیا دا ده چې دوی ترمنځ د په هر اړخ کې خبرې شوي دي. دوی د ژوند په بېلابېلو اړخونو خبرې کړي دي. پیل یې په مینه دی یا ډېر اړخونه هم د مینې دي، نو بېلابېلې برخې لري، یو دوه کرکټرونه دي. کور ودان، په شالون او ولمه کتاب کې څومره زموږ د افغاني ټولنې د خلکو انځور او ژوند پکې پروت دی؟ زه فکر کوم چې شالون او ولمه ټول افغاني انځور دی. ټول هغه خبرې دي چې موږ او زموږ هم دوره او زموږ هم فکر خلکو سره یا زموږ وطنوالو سره مخ دي. ټول هغه خبرې دي چې د دوه ځوانانو ترمنځ دي. ټول هغه خبرې دي چې د دوه فکرونو ترمنځ دي. او دغه فکر افغاني فکر دی، سوچه افغاني فکر دی. هغه خبرې دي چې ډېر کسان دې محروم دي. هغه خبرې دي چې ډېرو کسانو زړه غواړي چې ویې کړي، خو لا توانېدلي نه دي چې ویې کړي. نو دا ټول انځور او ټول کتاب او ټول برخې چې دي، دا ټول د افغاني کلتور په اړه دي، د افغاني دود په اړه دي، د افغاني ادب په اړه دي، د افغاني مینې په اړه دي، د په افغاني ټولنه کې د ژوند په اړه دي. نو فکر کوم چې یعنې دا بهرني څه نشته دی کې ټول زمونږ او دغه محدود زمونږ ژوند، زمونږ که د راشه درشه ټول همدغه پکې انځور شوي دي. کورودان، بیا دې هم درته مبارک وي. فکر کوم چې په 2020 کال کې مدام یعنې واقعا یوه ډېره ښه لاسته راوړنه. ژوندي اوسئ، مننه. ژوندي اوسئ. یوسفي صاحب، راځو دې ته چې دا چې تاسې د شاعرۍ او لیکوالۍ ترڅنګ یو تکړه خبریال یا ژورنالست دی، زموږ په د رسنیو په ډګر کې که دغه راشو، څومره دلته ادبیات مسلکي دي، د ادب په برخه کې په دغه هغه کې څومره کار شوی دی په رسنیو کې؟ رسنۍ خو لکه څنګه چې پښتو ادب او ادبیات یا افغاني ادب ډېر زوړ دی، ډېر پیاوړی دی او ډېر مخکې ورته کار شوی دی. خو رسنۍ لا زلمۍ دي، لا پیغلې دي، لا ځوانې دي، دومره ډېر د خپلو هغه بېلابېلو ټولنیزو اړخونو پېژندونکي نه دي. کار روان دی، کار ورته کېږي، لکه ستاسې خپرونې، لکه داسې ډېرې خپرونې جوړېږي ورته، هغې کې هغه
چا چې څه کار کړي، کوم لاسته راوړنې موجودي، کوم پرمختګونه د ادب او د ادبیاتو په برخه کې شوي، هغې ورته کار کوي. رسنۍ یو ښه انځور کیدلی شي د هغه څه چې موږ ورته غواړو چې انعکاس ورکړو، یا ټولنه پرې خبره واوسي، یا هغه ادبیات یا هغه ادبي پرمختګونه یا د ادبي کارونه چې په دې ټولنه کې کېږي، ادیبان یې کوي، فرهنګیان یې کوي، هغې دپاره یو ښه انځور کیدلی شي چې وړاندې کړي او د ټولنې ټول خلک پرې خبر کړي. نو فکر کوم چې رسنۍ یو نوی کار شروع کړی دی. تقریبا د یو ادب او د ادبیاتو د تاریخ لپاره 18 کاله، 19 کاله، 15 کاله دا ډېر لنډ دوره کیدلی شي. د ادبیات پیړۍ پیاوړي پرمختګونه چې کېږي، یو پیړۍ، دوه پیړۍ پرمختګونه چې کېږي 50 کاله، 60 کاله کېږي. نو رسنیو په دې برخه کې تر یو حده خپل مسؤلیت ادا کړی دی. د غږیزو نه نیولې تر چاپي او تر انځوریزو ټولو پورې هغې خپلې خپرونې لري، خپل انعکاس ورکوي هغه خپرونو ته، هغه پروګرامونو ته چې کېږي. نو لا کار پاتې دی، لا کار باید وشي، خو یو تر حده هغې خپل مسؤلیت ادا کړی دی. کوردان زه اوس راځم همدغه پوښتنې ته، ستاسو په اند افغاني رسنۍ د خپل ادب د غنا لپاره اوس څه باید وکړي؟ مخکې مې یادونه وکړله، د رسنیو مسؤلیت هم دا دی چې هغه فرهنګي کارونه چې کېږي، هغه پرمختګونه چې کېږي، د هغې نه د ولس خبر کړي، یا تشویقي بڼه هم کېدلی شي چې تشویقي بڼه ولري، لکه ستاسې خپرونه، لکه داسې نورې ادبي خپرونې چې کولی شي چې یو الهام خلکو ته ورکړي، یو تشویقي بڼه ولري چې تاسو کوم لیکوالان پیاوړي لیکوالان راغواړئ، د هغې سره مباحثې کوئ، بحثونه کوئ، د هغې د نوو پرمختګونو په اړه خبرې کوئ. نو که ولس کې نوي څېرې، نوې ځوان استعدادونه غواړي چې کار وکړي، لکه موږ غوندې ځوان استعدادونه، یا زموږ خو دومره په دې چوکاټ کې نه یو پرمختللي، خو نه خو دا په دې برخه کې هم ستاسې کارونه واقعا د ستایلو دي. نو دوی کولی شي الهام واخلي. زه اکثرا د خپرونې داسې ګورم چې یو څه ترې زده کومه. نو دا یو ښه د انګریزانو خبره پلیټفارم کېدلی شي چې سړی وکړی شي نورو ته الهام ورکړي، دې لارې نه نورو ته تشویقي بڼه ولري، نور دې نه ډېر څه زده کړي. نو فکر کوم چې رسنۍ یو بامسؤلیته د پلیټفارم کېدلی شي د نورو د زده کړې لپاره یا د ادبیاتو د غنا لپاره. کوردان د رسنیو غړو ته به دا خبره بهتره معلومه وي چې رسنۍ څومره کولی شي پر خلکو باندې مثبت اغیزې واچوي، که نه؟ اوس راځو همدې ته، همدغه زموږ د رسنیو ژبه پر خلکو باندې کولی شي څومره مثبت اغیزې خپرې کړي؟ رسنیو ژبې ډېر کار کړی دی. زه فکر کوم چې BBC یو وخت اوس هم فکر کوم دا کار دوام لري که نه لري. کله چې به نوي لغات، نوي پښتو خپل سوچه لغات به څرګندېدل، هغې به دا کار کوو چې لکه یو مثال زما ډېر ښه په یاد دی چې کله به ویل چې پایتخت کابل، نو دوی به ویل چې پایتخت یا پلازمینه کابل. نو ورو به دا عاموله. اوس ډېر خلک په دې باندې خبر دي چې ډېر خلک په دې پوهېږي چې پلازمینه یعنې پایتخت. نو رسنۍ په دې برخه کې ډېر کار کولی شي، که ادب برخه کې، که په د ژبې د پیاوړتیا برخه کې رسنۍ پیغامونه رسولی شي. رسنۍ کولی شي چې د خپل لارې نه نوي لغتونه، سوچه لغتونه د پښتو راژوندي کړي. پخواني کم اصطلاحات چې موږ لرو اوس ډېر یو ټکسیوان یا یو نالوستی کس ته چې وایي چې زموږ هیواد کلمه د نوې دورې کلمه ده، یعنی پخوا هم وخوا عامه شوې نه وه. که په ښار بازار کې ته ګرځې او ته د هیواد کلمه استعمال کړي، خلک پرې پوهېږي، او دا ټول د رسنیو برکت دی. موږ چې کله چې رسنۍ دا کلمات استعمال کړي دي او خلک یې په خبرونو، په خپرونو او په نورو پروګرامونو کې اوري، نو هغې په ذهنونو کې ځای پیدا کوي. نو فکر کوم چې رسنۍ هغه دي چې د غږ رسول یا د ورسره د ادبیاتو رسولو دنده هم ترسره کولی شي او تر خلکو یې رسولی شي چې خلک بیا د ژبې د بډاینې لپاره دا ډېر مثبت ګام دی. له دغه ډګره زموږ څومره مسلکي او همداراز معیاري ادبیات خلکو ته وړاندې کېږي؟ فکر کوم دا د رسنیو پورې مربوط ده. که رسنۍ غوره ادبیات انتخاب کړي او هغې باندې کار وکړي، نو کېدلی شي چې خلکو ته غوره او معیاري ادبیات ورسېږي. که رسنۍ خپل مسؤلیت په دې برخه کې ادا نه کړي، که رسنۍ داسې کار وکړي چې غیر معیاري ادبیات یا غیر معیاري
فرهنګونو ته لمن وهي یا هغه رابرسېره کړي او خلکو ته وړاندې کړي نو ولس هم په هماغه غیر معیاري توګه پر مخ لاړ شي یا هماغه ځان دپاره معیار وټاکي. خو رسنۍ مثبت دا چې کله تاسو ادبیات وړاندې کوئ، کله تاسو فرهنګ وړاندې کوئ، د هېواد کلتور سره راکړه ورکړه لرئ، نو باید معیاري څه وړاندې کوئ تر څو ولس هم د معیاري شیانو نه خبر شي او هغه څوک چې فرهنګ پال دي، څوک چې ادب یې خوښ دی، ادبي برخه کې کار کوي، هغه له معیاري شیانو خبرېږي. نو دا د رسنیو پورې اړه لري چې څومره معیاري ادبیاتو ته کار کولی شي. کور ودان اوس راځم سیال یوسفي صاحب دې ته چې تاسې په څو بهرنیو ژبو باندې هم پوهېږئ، اردو، انګلیسي. راځم د ژباړې برخې ته. فکر کوم چې تاسې په پښتو ژبه کې یو کتاب هم له انګلیسي ژبې را ژباړلی دی پښتو ته. د ژباړې برخه مو څنګه ده؟ په ټوله کې زموږ ځوانو لیکوالانو دغه ډګر ته لا څومره ښکلا وربخلې ده؟ له نیکه مرغه ویم که څه، خو زه خپله د ادبیاتو د انګلیسي ادبیاتو نه فارغ یم. ورسره به چې رسنیو ډګر ته راغلی یم نو د بهرنیو خبرونو سره مې کار دی، نړیوالو خبرونو سره مې کار دی. نو زموږ د ژباړې برخه داسې یو فیلډ هم ګرځېدلی دی، یعنې هماغه څانګه کې کار کوو. دلته اوس ما سره پوښتنه هم دا ده چې تاسې فیلډ مو هم همدا دی. زموږ دغه ژباړه څومره مسلکي ده او څنګه یې ارزوئ؟ زه به د خپل سوال په دې ادامه تاسو ته ځواب ورکړم. نو تقریبا 2-3 کاله کېږي زه ژباړې برخه کې کار کوم او ورسره مې به کوشش وکړ چې یو کتاب معیاري وکړی شم. اګر چې اولو کې مې داسې په ځان باور نه و نو ډېر مې چې لاس د کار وروړم ډېر په احتیاط مې وروړو. بیا مې ورو ورو هڅه وکړه یو کتاب تقریبا څو میاشتې مخکې د خوښۍ په لټه د رواني برخه کې زما خپله رواني برخه مې خوښېږي نو هغې مې کار وکړو. معیاري کار ژباړې ته پخوا که دومره ډېر نه و، خو اوس ډېر معیاري کار شروع شوی دی. کتابونه ژباړل کېږي، کتابونه د یو خپرندوی ټولنې نه چې هغه هم د خلکو د باور وړي هغې لارې نه ژباړل کېږي او په دې برخه کې ځوانو لیکوالانو ژباړونکو ډېر هڅه کړې ده او په معیاري بڼه باندې ژباړي. درنو لیدونکو بیا هم ستړي مه شئ، وخت مو نیکمرغه. د ادبزار خپرونې د دې اونۍ میلمه مو تکړه شاعر، لیکوال، همداراز ژورنالست سیال یوسفي صاحب دی. یوسفي صاحب په دې هیله یم چې راسره ستړی شوی نه یې. ډېره مننه یوسفي صاحب. په ژباړې باندې راته غږېدئ له نیکه مرغه په دغو وختونو کې، په دغو څو نږدې څو وختونو کې که نه د ژباړې مرکزونه هم جوړ شول. دغه کار تاسو څنګه ارزوئ؟ د ژباړې مرکزونه د یو ښه ځای دی د ژباړونکو لپاره او د پښتو ژبې یا د هرې ژبې چې افغانستان کې هغې د غنا دپاره دا ډېر غوره کار دی. مخکې مې ویل چې یو معیاري کار پکار دی. د ژباړې مرکزونه باید د یو څار لاندې اوسي، داسې نه چې په غیر معیاري ډول باندې کتابونه وړاندې کړي یا هغه ژبه معیاري نه اوسي. دا یو ډېر ښه کار دی، خو دا کار ته باید د معیاري پلوه نه وکتل شي. زموږ ضرورت دی، اړتیا مو ده چې ډېر کتابونه وژباړل شي، ځکه علمیت او ساینس او د نور علوم چې دي په بهرنیو ژبو کې یا په انګریزي کې که په ځانګړې توګه زه چې ورسره مخ یم نو ډېر کار ورته شوی دی. ډېر کتابونه پکې لیکل شوي دي. یوازې یو ویب سایټ هغه یو تقریبا هغه نوم مې په یاد نه دی 8 میلیونه کتابونه لري هغه ویب سایټ، او چې دغه ویب سایټ ته نوځي هغه ورځ تر بلې پورته کېږي روان دي، هغه صد پورته کېږي هغې شمېره. نو هغې دومره کار کړی دی. نو د ژباړې لپاره باید موږ معیاري مرکزونه ولرو او دا باید د مرکزونه لا ډېر شي او ښه کار وشي، معیاري کار وشي، ځکه پښتو ژباړې ته ډېره اړتیا لري او علمي پلوه. کور ودان بیرته راګرځم. کنسن د پوښتنه مې باید مخکې کړې وای. یوسفي صاحب په رسنیو کې زموږ د هېواد 2 ملي ژبې دري او پښتو ته تاسو منحیث د یو لیکوال، منحیث د یو ژورنالست له دغو شوو کارونو نه راضي یئ؟ په عمومي ډول په ټولیزه ډول که زه ویم نو دواړه ژبو ته تقریبا یو کار شوی دی. ځینې ژبې له
فرهنګي اختلاف سره مخ شوي دي ځای نه ځای وخت نه وخته خو فکر کوم پښتو ته د رسنیو له لارې ډېر کار شوی دی پښتو که معیاري کړې هم ده پښتو که په رسنیو کې په چاپي ډول باندې که په دفاترو کې که په عامه ادارو کې رسولې ده د رسنیو پکې رول شته دی دري ژبه زموږ ملي ژبه ده هغې ته رسنیو کې ډېر کار شوی دی رسنۍ د دري د معیاري کېدو یا د دري د خلکو ته رسولو دې برخه کې کار کړی دی ما ته ویل په دواړو ژبو باندې زموږ هیواد له فرهنګي پلوه باندې خوندي نه دی ډېر ماحول یې خوندي نه دی نو فکر کوم ځینې مسایلو کې یعنې ځینې وخت نه وخت له ښکېلاک سره مخ یاستو ځینې اغېزې دي چې نور کتابونه نور ادبیات یې په دې دواړو ژبو باندې کوي خو بیا هم کار شوی دی یعنې د هغې باندې هغه کار چې رسنیو کړی دی په هغې سترګې نشو پټولی کور ودان څنګه مو خوښه ده چې یو کلام مو واورو خبرې مو زیاته شوې لیدونکي به هم په تمه وي دغه ستړیا به مو لږ څه نه څه لرې شي ما خو ډېر څه جوړ یو غزل به درته ویم تاسو مهرباني ارشاد غزل دی چې اوښکه له درد سره همزاته ښه وه اوښکه له درد سره همزاته ښه وه او یوه کیسه وه ډېره زیاته ښه وه ډېر خوندوره اوښکه له درد سره همزاته ښه وه او یوه کیسه وه ډېره زیاته ښه وه زما سلوک خو یو ځل هم ښه نه و زما سلوک خو یو ځل هم ښه نه و زما سلوک خو یو ځل هم ښه نه و ستا رویه ترې څو کراته ښه وه او زما د سر درد له قهوه ښه کېده زما د سر درد له قهوه ښه کېده او د زړه درد له هغه آب حیاته ښه وه او ستا پیغلتوب و چې آباد ښه و ستا پیغلتوب و چې آباد ښه و ستا پیغلتوب و چې آباد ښه و زما ځواني و چې میراته ښه وه او زموږ ترمنځ د بېلېدو شیبه زموږ ترمنځ د بېلېدو شیبه او زموږ ترمنځ جدایي چاته ښه وه او ښه و چې څه ناڅه په لاس درتلل ښه و چې څه ناڅه په لاس درتلل او ګټه که هېڅ نه وه ګټه که هېڅ وه له بایلاته ښه وه او د چا لپاره یوسفي نور مړ و د چا لپاره یوسفي نور مړ و د چا تصویر ته ښیښه ماته ښه وه ډېر خوندور کور ودان یوسفي صاحب دا چې نامخدا خوندوره شاعري مو هم ده لیکوالي مو هم دغه راز او په رسنیو په ډګر کې لګیا یې کار کوئ ځوانه روانه شاعري مو څنګه ارزوئ د پخوا په پرتله زموږ په دغه شاعرۍ کې څومره نوښت شوی دی شاعري که ملګري نه خفه کېږي نو یو تر یوه مودې پورې ډېره عامه شوې وه تر هر لوستي ځوان به شاعري کوله او موږ هم دغه برخه کې راځو موږ ځان دې برخې نه مجازان وګڼو کله چې دا بهیرونه رامنځته شو کله چې په تنقید شو نقد پیل شو په شاعرۍ باندې په هر برخه کې ادبیات په هر برخه کې چې تنقید رامنځته شو نقد رامنځته شو نو شاعري تر یو حده پورې را کنټرول شوې ده فکر کوم دې وروستیو کې ښه شاعران به موږ پرېږدو چې شعر ولیکي د هر لوستی باید شعر ولیکي دا لازمه نه ده ما ځان ته هم تر ډېره پورې اجازه نه ده ورکړې چې زه شعر ولیکم یا چاته یې ووایم نو ډېر احتیاط پکې کوم روانه یا سلیسه شاعري یا ښه شاعري باید پرېښودل شي چې کار ته وشي نور عامه شاعري یا کومه شاعري چې خاص تازولي نشي کولی زموږ د ادبیاتو نو هغه به لږ د وقفه واخلي زه به نه یم چې بنده دي کې شاعري لږ د ځنډ واخلي تر څو هغه معیاري او هغه ښې شاعري ته چې هغه د ادبیاتو استازیوالي کولی شي هغې ته موقع پیدا شي او هغه خپل شاعري وکړي چې هغې وشاعر کورودان ستاسو په اند باندې ښه شعر کوم شعر دی باید کوم ډول شعر د ټولنې ته خلکو ته وړاندې شي ښه شعر اوس عامه اصطلاح هم دغه ده ښه شعر هغه شعر دی چې پیغام ولري ښه شعر هغه شعر دی چې زه یم چې ښه شعر هغه شعر دی چې په زړه کښېني ستاسو تنده ماته کړی شي ادبیات داسې یو شی دی چې موږ ته اړتیا لرو شعر داسې یو شی دی چې موږ ته اړتیا لرو د ټولنې د فردي او په ټولیز ډول باندې ستاسو درد وړاندې کولی شي ستاسو پرمختګونه وړاندې کولی شي ستاسو پیغامونه خلکو ته رسولی شي ښه شعر هغه شعر دی چې تاسو پیغام په ښه ډول باندې ورسوي ستاسو درد تر ښه ډول باندې ورسوي ستاسو غږ چې یو زړه نه بل زړه ته رسېږي ستاسو کوم غږ چې غواړئ چې په زړونو کښېني هغه غږ ښه ورسولی شي هغه ښه شاعري ده کورودان یوسفي صاحب اوس د سولې خبرې روانې دي
زموږ د ولسونو د خلکو هیلې هم زیاتې شوي دي، دغه د سولې نغمه په هر چا باندې دغه کلمه یې بیخي خوږه لګېږي که نه. په دغه وختونو کې په دغو ورځو کې د سولې لپاره زموږ د قلم خاوندانو ته څه پکار دی چې څه باید وکړي، څه به ټولنې ته وړاندې کړي؟ الله دې سوله راولي. ولې خو په دا دعا کوم چې الله دې سوله په خیر راولي، ځکه ډېر او ته تږي یستو هغه څه چې نوي نسل لیدلي نه دي، هغه څه چې ډېر ورته اړتیا ده، نو ډېر په تمه یو الله الله ول سوله راولي. قلم خاوندان یوازیني کسان کېدلی شي چې دا پیغام نور مخپور کړي. دغه اړتیا چې هر افغان میرمن، یتیم، ماشوم، کونډه، عام ځوان دی لري، دا پیغام د نورو نه قلم خاوندان ښه رسولی شي، په ښه ژبه وړاندې کولی شي. نو د هغې مسؤلیت دا دی چې څومره چې ښه پیغامونه کېدلی شي د سولې په تړاو باید خپاره کړي، شعرونه ولیکي سولې ته، لیکنې وکړي سولې ته، د خلکو د نړیوالو د جګړې د هر لوري نه په ډېره مینه او په ډېر اخلاص دا وغواړي چې راشي سوله وکړي، ځکه دا د هر فرد اړتیا ده. د نړۍ په کچه یوازې افغانستان نه دی، د نړۍ په کچه هر فرد دې اړتیا لري چې سوله وویني، په سوله او په آرامش کې ژوند وکړي. نو د قلم خاوندان باید په ډېره خوږه ژبه، ډېره مینهناکه ژبه باندې څومره چې وس کېږي دا پیغام خپور کړي چې راشئ ښکېلې خواوې د جګړې چې دي هغې یو بل ته غېږ ورکړي او سوله وکړي. کورودن ډېرې زیاته مننه یوسفي صاحب، وخت هم کم دی. اخري پوښتنه به مې دا وي چې د قلم خاوندانو ته مو، لیکوالانو ته مو، ادیبانو ته مو سپارښتنه او یا هم مشوره څه ده؟ زما پیغام به په عمومي ډول باندې ځوانانو ته وي، او هغه ځوانان چې که هغې کې قلم خاوندان هم دي، سیاسیون هم دي، نوي استعدادونه هم دي، په هره برخه کې چې هغوی کار کوي، زما پیغام به هم دا وي چې مطالعه وکړئ، ځان ورسوئ، ځان یو ځای ته ورسوئ تر څو د نړیوالو سره موږ هم سیال شو، او هغه معیارونه چې د یو علمي نړۍ لري هغه موږ پوره کړی شو، ځان سره برابر کړو. او دا یوازینی حل لار ده چې موږ لوستي شو، موږ په معیاري ډول باندې لوستي شو، دا نه چې موږ یوازې لیک لوست زده کړو، موږ علم زده کړو. او علم یوازینی لاره ده چې د هرې جګړې، د هرې بدبختۍ، د هرې بدمرغۍ مخه نیولی شي. نو که لوستي شو موږ هر څه کولی شو. او دغه د بې سوادۍ او نادانۍ ټغر په خیر سره ټول شي. کورودن یوسفي صاحب، د ادبزار خپرونې د خاطراتو او پیغامونو کتابچه ده. لومړی خو باید تاسو نه ډېره زیاته مننه وکړم چې ادبزار خپرونې ته مو قدرمنو لیدونکو، لکه څنګه چې تاسو ګورئ سیال یوسفي، شالون او ولما ادبزار خپرونې ته کتاب راوړی دی، موږ ته ډالۍ کړی دی. ډېره مننه کورودن. نو د ادبزار خپرونې د خاطراتو او پیغامونو کتابچه ده، دا به تاسو ته درکړو. مهرباني پیغام مو پکې ولیکئ، پیغام مو لیدونکو سره هم شریک کړئ. مهرباني لیدونکي به تمه یوسفي صاحب چې څه مو لیکلي دي ورته ووایئ. زما پیغام او احساس دا دی چې د دې وطن هر وګړی د خوښۍ ژوند وکړي او په مینه کې رالوی شي. مینه د انساني ژوند تر ټولو اړینه اړتیا ده. کورودن ډېره زیاته مننه چې زموږ خپرونې ته راغلی او خپل وخت مو واقعا چې دغه ژورنالستان خبریالان ډېر مصروف وي، نو تاسو مو له کاره وایستلی او تر دې زحمت درته درکړه، راغلی. ډېره مننه. ژوندي اوسئ. ډېره مننه چې راوړل. خوشحاله اوسئ. قدرمنو لیدونکو، له تاسو نه هم ډېره زیاته مننه کوو. د لوستي، آباد او سرلوړي افغانستان په هیله ښاد او بریالي اوسئ. الله مل شه.